ملیشې والا د تاسو شناختي کارت اخیستی او کمال دا دی فوجي د ملیشې والا به ناست و دغه لیست ورسره و ده هم مار کول چې دا تیر که دا مه تیروه دا جایز دی دا ناجایز دی دا په ځینو پولینګ سټیشنانو کې که په توبه کې وو که په ابلاخان کې وو که په چمن کې وو چې دا ثبوت وو چې دلته پښتونخوا ملي عوامي ګوند ولس زیات دی په 45 منټه کې هم یو ووټ کاسټ دی په نیمه غنټه کې هم کاسټ دی چې چیرې به 1800 ووټ وو هلته به 250 ووټه کاسټ وي الیکشن کمیشن په ډېره بې شرمي دا خبره کوي وایي آپ ثبوت لائیں آپ کو یہ ثبوت نظر نہیں آ رہے یہ ثبوت آپ کے لیے کافی نہیں ہے او بیا دالچې د خلاصېدو ډرامه ده د اردو یو متل دی وایي اونټ رے اونټ تیری کون سی کلسی دی ستا کم اړخ دی چې پر دې سړی وګایږي دا د انګري نه ده دا د سپینې ورځې د کمیس د ایستلو غونډهګردي ده بدماشي ده په سره ورځ یې ټپې والي دي په سره ورځ باندې ستا د پارټۍ کارکنان و خپل دفتر ته نه دي داخل سوي ستا د پارټۍ ایجنټان نه دي پرېښول سوي موږ لکه څنګه چې د ملک ټولو پارټیانو پرون آل پارټیز کانفرنس وشو هغوی مطالبه وکړه چې د نوي سره دی په ټول ملک کې نوي انتخابات وشي د نوي انتخاباتو اعلان دی وشي او هغه انتخابات صاف شفاف او غیر جانبدارانه دی وشي دا د دې ولس د دې ملک د ولس د کروڑونو انسانانو دا یوه مشترکه مطالبه ده پښتونخوا